شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن نور الله مرقده چې دا د دارالعلوم دیوبند اولنې طالب علم دی. الله جل شانه ته چې کوم دی ډېر اوچت مقام ورکړی و، په علم کې ورته ډېره زیاته پوهه ورکړې وه. دا چې کوم دی کله دغه دارالعلوم دیوبند نه فارغ شو نو په دغه مدرسه کې چې کوم دی دا شیخ الحدیث هغه مقرر شولو. په هغه وخت کې د چې کوم دی 10 روپۍ تنخواه وه. بیا څو چې کله وخت تېرېدو نو بیا د مدرسې چې کوم مجلس شورا و نو هغوی دا فیصله وکړله چې د دوی تنخواه دې سیوا کړلی شي، ځکه د دوی عمر هم سیوا شو، د دوی ضروریات هم زیات شول او د دوی تجربه هم وسو شوله، لہذا د دوی تنخواه دې سیوا کړلی شي. نو هغه وخت کې د ده تنخواه هغه 15 روپۍ کړلی شوله، یعنی 15 روپۍ د تنخواه سیوا شوله. چې کله میاشت راغله دته 15 روپۍ میلاو شولې. د تاسو کو چې دا 15 روپۍ ماته څه شي میلاو شولې. نو هغه استادانو ورته ویل چې دا په مجلس کې دا فیصله شوې چې تاسو تنخواه دې سیوا کړلی شي، ځکه تاسو ضرورت هغه سیوا دي، تاسو تجربه هم سیوا شوله. نو د هغه 15 روپو نه انکار وکړو او د محتمم په نوم چې کوم دی هغه ته یو درخواست ولیکو چې ګوره تر اوسه پورې خو زما ځواني وه، ما به سبق ډېر ښودلی شو، لیکن زه اوس زما هغه قوت نشته دی، زه کمزوری شوم، زه سبق هم د هغې نه اوس لږ ښه یم، لهذا تاسو د څه وجې نه زما دا تنخواه سیوا کړې ده او زما دا تنخواه چې د کوم دی دا واپس 10 روپۍ کړلی شي. نو هغه وخت کې چې کوم دی هغه څه کسانو هغوی ورته وویل چې ګوره دا تنخواه دا صحیح ده او ته خو به چې کوم دی اوس د بزرګۍ او د تقوا د وجې نه دا کم اخلي، لیکن را روان وخت کې چې کوم استادان دي هغوی به په دې ضرورت نه پوره کېږي او دا پیسې به کمې وي، هغوی ته چې کوم دی دا رکاوټ جوړېږي، لهذا تاسو چې کوم دی دا 15 روپۍ قبول کوئ. نو بیا هم د هغې نه انکار وکړه او هغه یې وانه خستلي، ځکه د هغوی په زړه کې به دا یو خبره وه چې بس مرګ را روان دی، که نن دی که سبا دی، او د الله جل شانه مخې ته پیش کېدل دي. هسې نه چې دا 15 روپۍ دا د قیامت په ورځ زما د رسوایۍ سبب ونه ګرځي. د هغې نه انکار وکړو او دارالعلوم عزتمند ورونو دارالعلوم دیوبند دا د یو عام یونیورسټۍ نوم نه و چې یو ځای کې یو استاد سبق ووایي او شاګرد یې واوري بس خبره ختمه، نه بلکې دا د یو عمل اداره وه، دا د یو سوچ د فکر او د یو نظریه وه. نو هلته به د دې قسم خبرو ډېر زیات خیال ساتل کېدلو.